جی بابا ساحه د نوي جوړ شوي مارکیټونه دي درشانو کې کارېږي دا د کندهار ښار خپله اناردانه ده ها ما چې ولتا یوې کوي ښه ښه سکچي وینې همو د وچو میوه مرکز هم ایسته پاک ریحان دي ډاکټر صاحب وینې موټر مو خراب دی ځرولی دی خدای دې وکړي چې پنچر کړی یې نه دا هغه کندهار ښار عمومي جاده ده یو دانه مې ځینې راوغوښتی السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي او مازدیګر مو په خیر ډاکټر صاحب ویلکم څنګه یې په خیر یې ورځ دې په خیر شو خیر دې نصیب څه نو خبرې دوې دي ما د بلاګ مقصد دا دی چې د ډاکټر صاحب چپنه زموږ کره وه او د ډاکټر صاحب ستا چپنه په کار وه دغه دې چپنه ده دویم ځای کې غوښتل چې وګوره کم نقص و کمی خو به نه وي پکښې راغلی پرې مینځلې دي و دا یوه خبره دا مې چپنه درته راوړه او دا مې روغانۍ درته راوړه ته دا وګوره یې وارې خلاصه یې که هېڅ نه کوم وایي ستا د راز شی خامخا به خوندور تېره وباسه وګورې ښه ښایسته مې ازبکۍ روغانۍ دي خوند یې وګوره ډاکټر صاحب نو بس لبنیات دکان دغه چې کناتي دکان ورته وایه که ته کناتي دکان راوباسې بیخي ډېر ګراکان نو بس د خیره سره شوه کېږو داسې مو ګرځوم د حضرتجي بابا په ساحه او په مارکېټو په دې کې که واړیان دي د انار دانې دي رقم شیان دي نو یو بلاګ درته جوړوم تاسو راځئ بلاګ را سره تعقیب کړئ حضرتجي بابا ساحه د نوي جوړ شوي مارکېټونه دي نو دلې به وګرځېږو که مو چیرې ذکراته یو کوټ موټ یو شی ور پیدا کړم ودې چې ډاکټر صاحب ښه پکښې وګوره چې څنګه دي که د یو کوټ یو شی پیدا کړي ها او دا څنګه ښایسته کوټ دی ډاکټر صاحب دا کوچنی ده ته وګوره دا په څو دی دغه په څو دی ښه ډاکټر صاحب ستا د لور لپاره صحیح نه دی ما لور وایي نو دا ګوره د دې قیمت 100 افغانۍ ده دا که واړي دی یا دا یو څونه غټ کوټ پکښې زړېدی دغه دی بله پوښ دی راځه ډاکټر صاحب وبخښئ نو دا څه ده دلته تلتکیانې ډاکټر صاحب وایي څه شی دی و یا څه یې کوو نو سهار راځې مازدیګر ته به 2 شیان کې رانیسي هوه دا ګوره تلتکیانې دي ستا تلتکۍ خو به نه وي په کار ما ښه شی نه و در رانیولی و زه خو زما شی بیا عموما تر بازار 20 شپۍ دغه یي ډاکټر صاحب و ګران و نو هغه بیا یو څه نوی یي مې دلته نو اناردانه هم پیدا کېږي ډاکټر صاحب اناردانه وینې دغه اناردانه ده دا بیا په دارو مسالې او دا شیان چې جوړېږي نه په دغه ګډېږي ګوره دا د انارو څه باسي اوبه یې نه دي اوبه کوي یې نه دغسې ته راسوې ګوره و یا دانې ځینې وباسي دا دی وینې دا اناردانه ده دا
دا د ډاکټر صاحب دا په ډېرو شیانو کې کارېږي دا د کندهار ښار خپله اناردانه ده وینې ها د واو پورې و راځه داسې به وګرځېږو دې ځای ته به ته هم تر اوسه نه یې راغلی ما دې خوا ته هم ګوره اناردانې دلته پیدا کېږي او پاته سو د ریحان نه دي ډاکټر صاحب ریحان هغه هم پیدا کېږي دلته رقم شیان دي نو دې ځای ته زه خپله تر اوسه د هغې په پښو نه یم راغلی ډاکټر صاحب یوه ورځ راغلو بیا موبین سپایډر جانکټ ته چینګ کړي خامخا دا رانیسي موبین هم در سره و ښه نو بس ستا وخت به نه تېرېږي وږی یې که نه ما خو دا دی نو دا دي رقم کواړیان دي ما اصل ډاکټر صاحب ته دا بل لاس سره روان یې او پټو دې راخستی دی ښه ما چې تا پټو څنګه بېرته راواخستی هغه مې بل نفر څنګ ته روان ښه دلته بوټونه هم شته ډاکټر صاحب ښه بوټونه ښه سکچر کې پیدا کېږي ښه بوټونه پکې شته غواړې راځه نو دا نو بس دا شاته کوڅې ته راووتو ګوره دا ټولې وچې میوې دي وینې همه د وچو میوه مرکز هم دی دې ته به بیا بله ورځ راسم د خیر دا به در باندې ووینم چې کم ماډل وچې میوې پیدا کېږي نو هغه سایډ خو چې و ټوله د کواړي شیان او دې خوا ته بیا خاص اناردانې دي نو بس تاسو ولاګ تعقیب کړئ خوند ځینې واخلئ ما او ډاکټر صاحب به ګرځو ډاکټر صاحب دغه غره میله دې په یاد ده دغه و د بیخي خوند یې وکړی وله دغه ما اناردانه ده و داسې بیټشې ورته کش کړي دي دغه پر ما لګېدې ډاکټر صاحب دانې بیا بېرته په دو کې اچي که یا دا بل شی دی هغه ټول یو شی ښه السلام علیکم ته ماته وعلیکم السلام دغه بیا څه دي ډاکټر صاحب دا مسواکونه دي که څه شي دا څه دي خوږولي دا دي دا بیا خوږولي دي تر اوسه ډاکټر صاحب ما نه و اورېدلي ما هم نه اورېدلي دلته زه یو ورځ د مخ هم تېرېدم ما دا ولیدل دا هم دي پراته دي وینې دا د چیش طبابات طبي شیان دي و طبي شیان دي اناردانې ډېرې پرتې دي دا بیا دا ریحان دی هلکه دا ریحان دی دا بیا په اوبو کې غټېږي که پخېږي داسې ښایسته پاک ریحان دي ډاکټر صاحب وینې دا ډېر پاک هم دي ماشاءالله دا اوس بیا وروسته بل شی غواړي که یا په اوبو کې ولویږي غټېږي
بلا غټېږي دا رقم به ډېر سانه بلا ماز ګلاس ته چول غواړي دا په منکات حساب دي څنګه حساب من کټ حساب دی من په څو دی من په 4.5 داخل على داخل داخل قرن نار كشرة بیا دغه څه زرم بلا بشي بیخي پاک دي دا و ریحان نوم در باندې ولیدل نو زه خپله مې مختلف شان ولیدل نو تاسو هم کېدای شي خوند پر اخیستی دا دی بېرته کندهار ښار عمومي جادې ته راووت موټر مو خراب دی ځرولی دی خدای دې وکړي چې پنچر کړی یې نه دا بیا چش دی پهلوان یا تی کو یار موټر ته نو لږ یخ هم و ډاکټر صاحب ډېر نه و خو بیا هم تا بیا کوټ اغوستی دی دا کندهار ښار عمومي جاده ده نو دلته یو ګړی به د ډاکټر صاحب سره کښېنو بانډار به وکړو وینې کیلې دي بیا به د خیره سره ځو مخ ته دې خوا ته رالو ما ډاکټر صاحب ته وویل ما د مازدیګر لمونځ به مو وکړو مازدیګر د لمانځه ټیم دی او دلته دا د سوپ ریړۍ ولاړه ده دې خوا ته کباب دی دې خوا ته نور شیان پسې پراته دي نو دا سوپ ته د خیره ورځو وبې ګورو صحیح ده ډاکټر صاحب خوښه دي ده که یا وبې ګورو چې څنګه سوپ دی که نه زموږ اصلا د سوپ ځای خو مو تاسو لیدلی دی په بلاک کې چې موږ چیرې سوپ خورو دلته بیا دا کلچې ورغانۍ ولاړې دي رستورانټ هم دی کوم رستورانټ دی ډاکټر صاحب کابل مکتب رستورانت او مسافرخانه دا سوپ دی یا یو دانه مې ځینې راوغوښتی وبې ګورو سمه ده ډاکټر صاحب وروسته که خوندور بیا زه ځان ته هم راوغواړم داسې ده چې سوپ په مازدیګر کې ښه خوند کوي ښه خوند خو کوي ښه سوپ وي ښه جوړ چې تا کتلی اوس ځینې ځایونه یې زه وخورم زما پر طبیعت نه یې جوړ ما ته بیا نری سوپ خوند نه راکوي نو دغه سرکه چې په ونه لړې بیا کله د راک در معلومېږي لیکن لړل کېږي خو بیخي خوند کې څنګه دی ښه دی نری خو به نه وي ډېر یا بیخي سم موږ هم دلې سوپ ته ودرېدو نو سوپ مو نوشیجان کړی لمونځونه مو پسې وکړو د مازدیګر دا دی نو د ډاکټر صاحب لمونځ کوي زموږ د نن ورځې یو ولاګ خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی او خوند مو ورباندې اخیستی او دا د کندهار ښار یوه بله نوې ساحه مو راسره لیدلې نو تر یو بل ولاګه چې بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم ښه وخت ولرئ ښې چارې د الله په امان بای بای